أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. دی آیت مبارکه کې د مؤمنانو د زړونو صفائی کولای کی او هغوی ته د هغوی د کوتاهی نشاندهی کولای کی. فرمای از پاغ وقت کی تسعدونا چې روان وی تاسو او مدینی طرف ته تللی. کله چې صحابه دا خبره واوریدله چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم شهید کړلی شو، نو صحابه تورې غزارې کړلې او مدینی طرف ته روان شو چې بس بیا خو زمونږ د جنگیدلو څه مقصد پاتې نشولو، مونږ چې د چا د پاره جنگیدلو هغه پاتې نشولو. نو فرمایي چې تاسو روان شوي مدینی طرف ته، ولا تلوونا او په بیرته نه کتل تاسو علی احد هیڅ یو کس ته، په مخه روان وئ په شا مو نه کتل. والرسول یدعوکم او پیغمبر اوازونه کول تاسو ته فی اخراکم وروسته ستاسو نه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې په میدان کې ولاړو او فرمایي چې یو په دې موقع باندې یو په غزوه اوینیه کې نبی علیہ السلام په میدان کې یوازې پاتې شو او صحابه ټول هغه منتشر شیو. په دې کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم شجاعت او بهادری چې په داسې موقع باندې هم قدم نه خوځول، دا د یو پیغمبر نه علاوه بل څوک نشي کولی. نو فرمایي چې رسول تاسو ته د رستو نه آوازونه کول، فاصابکم غما نو تاسو ته ورسېدلو غم، بغم لپاسه د بل غم نه. یو غم صحابو ته د کافرانو د دغه حملې د وجې نه دا ورسېدلو چې کم مال غنیمت د دوی په لاس راغلو هغه هم لاړلو او صحابه کرام هغه شهیدان شول. او په دې غم لپاسه بل غم دا راغی چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شهادت افواه خوره شوله. نو دا داسې یو غم و چې دی غم مخکینی ټول غمونه هیر کړل. بیا د صحابو مال غنیمت او د صحابو شهادت دا د ذهن نه ووتل، صرف دغه یو خبره چې د نبی علیہ السلام د شهادت کم افوا وه دی په غم کې واغسته. نو الله تعالی فرمایي چې ما تاسو ته په غم لپاسه بل غم درکړلو، لکی لا تحزنو د دې دپاره چې تاسو نه خفه کیږئ، علی ما په هغه مصیبت سره، په هغه تاوان سره فاتکم چې تاسو ته ورسید. یعنی تاسو نه چې کم مال غنیمت لاړلو، کم صحابه شهیدان شول، نو تاسو په هغې باندې نه خفه کیږئ، ځکه چې
د نبی علیہ السلام د شهادت دا خبر داسې وو چې دی هغه مخکې ټول غمونه ختم کړل. نو د دې لپاره چې تاسو نه خفه کیږئ په هغه تاوان باندې کم چې په مال غنیمت کې وشو یا په هغه صحابه باندې کم چې هغه شهیدان شول، په دې خفه کیږئ نه. ولا ما اصابکم، او نه هغه غم چې تاسو ته ورسېدلو د زخمونو په صورت کې تاسو ته کم تکلیف ورسېدلو، په دې باندې ستاسو د خفګان ختم شي او داسې وشوله چې د صحابو نه ټول غمونه هیر شول. والله خبیر بما تعملون، او الله تعالی ستاسو په عملونو باندې خبردار دی. ستاسو د هر حالت دا د الله تعالی د وړاندې دی. ثم انزل علیکم من بعد الغم امنة، نو بیا یې نازل کړلو په تاسو باندې وروسته د غم نه امن. نعاسن پر کاله بیا چې کله صحابو ته دا خبر میلاو شو چې نبی علیہ السلام نه دی شهید شوی، نو بس دا د هغو دپاره داسې یو خوشحالي وه چې دا هغه ټول غمونه پای کې ختم شول. نو دا یو امن دوی ته میلاو شولو. بل دا ده چې په دوی باندې الله تعالی په میدان جنگ کې خوب راوستو پر کاله. داسې په غزوه احد کې هم شوی وه او په غزوه بدر کې هم شوی وه چې په مؤمنانو باندې خوب راغی. حضرت طلحه رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې زمانه به بار بار توره غزارېده د خوب د غلبې د وجې نه، اما بیا راغسته، بیا به توره ارتاوه شو، ما به بیا راواغسته. او ما چې وکتل نو هر صحابي هغه د خپل جنگي ټوپۍ لاندې سر ښکته کړی و، یعنې خوب پرې راغلی و. د دغه معمولی پرکالې کم چې په میدان جنگ کې میلاو شي، دا داسې لکه سړی چې ثابته شپه خوب وکړي او دی بالکل تازه دم شي. نو صحابو ته په دغه پرکالي باندې بالکل هغه تازه دم شول. د دې سره چې هغه غم هم ختم شو او په دې سره هغه ستړیوالی هغه هم ختم شو، بالکل تازه دم دسته جوړه شوله. یغشا چې پټ کړلو دغه پرکالی طائفتن یو ډله منکم ستاسونا، چې کم مومنانو هغه ټول خوب زنګول او کم چې منافقینو پاغو خوب نه راغلی، هغه بس خپل فکر اغستو چې بای وس پونګ بچکیږو څنګه او هسې نه چې مونږه قتل شو. نو هغه خپل غم اغستو، پاغو باندې خوب نه راغلی. نو فرمایي چې دغه پرکالی ستاسو نه یوه ډله هغه پټه کړله، خوب پې داسې غالب راغی چې هغوی زنګېدل. وطائفتن او یوه ډله د منافقانو قد اهمتهم فکر اغستیو، خپل فکر اغستیو دوی انفسهم د ځانونو خپل، د خپل ځانونو په فکر کې وو چې زمونږ به څه کېږي، او نو سره د صحابو فکرو نه د دین اسلام فکر وسره او نو سره د پیغمبر څه فکرو او کم چې مؤمنانو نو هغوی باندې دغه خوب راغلو، ځکه دا د الله د طرف نه یو هغه اکرام او اعزاز د مؤمنانو او دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معجزه وه.
نو دا صرف مؤمنانو ته رسیدلی و او منافقین د خپل ځان فکر اغستی و یظنون بالله غیر الحق او دوی ګمان کو په الله تعالی باندې ناحق ګمان یعنی ناحق ګمان کولو چې الله تعالی چې دی نو هغه دوی خو چې د الله تعالی مدد زمون سره دی وس کم دی هغه مدد وغیره خو نشته دی او دا خامخا مونږ په دوکه کې واچولو او مونږ چې دی نو هغه خراب کړلو نو په الله باندې ناحق ګمان کو ظن الجاهلیت ګمان د جاهلیت یعنی د کفر ګمان د الله تعالی د وجود نه کېدلو یا د الله تعالی د بس نه رسیدلو داسې ګمانونه دوی کول یقولون او دوی وی هل لنا من الامر من شيء نشته دی زمونږ د اختیار نه څه شی یعنی کچری زمونږ رای منلی شوی نو مونږ دا خبره په ابتدا کې کړې وه چې د مدینې نه مه وځئ جنگ به په مدینه کې دننه کوو نو که زمونږ خبره منلی شوی نو بیا به مونږ او زمونږ خپلوان دا به دلته نه قتل شوی دا څومره زمونږ ملګري او خپلوان چې قتل شو دا زمونږ د خبرې د نه منلو د وجې نه نو فرمایي چې آیا نشته دی زمونږ د اختیار نه څه شی یعنې که زمونږ په رایې باندې عمل کړلی شوی نو دا حالات به نه وي راغلی او یا دا ده چې زمونږ چې کوم تمنا کو دعا کو د نصرت د الله د مدد نو هغه نه قبلیږي قلت ورته ووایه ان الامر یقینا اختیار چې دی کله لله هغه ټول د الله سره دی الله تعالی کله چاله اختیار ورکړی دی او کله الله تعالی خپل خدای بل ته حواله کړی ده ټول اختیار خدای الله تعالی سره دی یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لك او پخکاره باندې خو دوی دا خبرې کولې لیکن پزړه کې چې کمی پټې خبرې د دوی وي د دوی چې پړه کې کمی پټې خبرې دي نو هغه دوی تا ته نه ښکاره کوي دوی خو هغه خبره هغه د ډېر غوسې د وجې نه وکړي چې هغه څه نه څه برداشت کیدی شي او د دوی په زړونو کې چې کم ډېرې ناکاره خبرې دي هغه د یری نه نشي ښکاره کولی نو پټی دوی په خپل زړونو کې هغه خبرې چې هغه تا ته نه ښکاره کوي یقولون لو کان من الامر شیء او دوی وایي که چېرې زمونږ د اختیار کې څه شی وی یعنې زمونږ خبره منلی شوی وی ما قتلنا ها هنا نو مونږ به دلته کې داسې نه وی قتل شوی لکه څنګه چې دا مونږه قتل کړلی شو یعنې زمونږ ملګري رشته داران چې کم قتل کړلی شو دا قتل به نه وی شوی که چېرې زمونږ مشوره منلی شوی قل الله تعالی فرمای ته ورته ووایه لو کنتم فی بیوتکم که چېرې تاسو په خپل کورونو کې ولې نه وی لبرز الذین نو خامخا راوتلي به هغه کسان کتب علیهم القتل د چا قتل چې لیکلی شوی د کومو خلکو قتل چې هغه لیک و د چا چې اجل راغلی و د چا چې وخت پوره و دغه کسان به خامخا راوتلی وی الی مضاجعهم ځای د غورځېدلو خپل ته په کوم ځای کې چې دا کم کسان پراته دي او شهیدان شوي دي نو که دا په خپل کورونو کې هم وی
دو به بیا هم راتلل او دلته کې به په دغه ځای کې هغه قتلېدل او غوځارېدل به یعنی دا په کم ځای چې پروت دی دا ځای به نه بدلېدلو که دی په کور کې هم وی نو د هر انسان د مرګ وخت هم متعین دی او د مرګ ځای هم متعین دی نو دې باره کې مفسرین یو واقع لیکله د حضرت سلیمان علیه السلام او د حضرت اسرائیل علیه السلام فرمایي چې اسرائیل علیه السلام ته حکم وشو چې ته لاړ شه لاول به د سلیمان علیه السلام په دربار کې حاضري وکړي هغه ته به سلام وکړي او بیا به په پلانی ملک کې په پلانی ځای کې پلانی سړی چې دی د هغه به وخت پوره شي هغه نه به سا والی نو فرمایي چې اسرائیل علیه السلام چې کله د سلیمان علیه السلام دربار ته راغی نو هغه کوم سړی چې دته یاد کړلی شي هغه د سلیمان علیه السلام په دربار کې ناست نو اسرائیل علیه السلام د سلیمان علیه السلام سره خبرې کولې خو په دې خبرو کې بار بار هغه کس ته کتل د تعجب د وجې نه چې د مرګ ټیم پوره دی او سلمحې پاتې دي د په مرګ کې او دی چې په کم ځای کې د ده نه ساه اخیستل دي نو هغې ته خو د میاشتو سفر دی چې دی به اوس هغه څه کېږي نو فرشتې چې دوی صرف د الله تعالی په حکم باندې عمل کوي او په دې کې خپل رائے خپل قیاس نه چلی نو چې کله دغه ملاقات هغه وخت پوره شولو د سلیمان علیه السلام سره نو بس پاسېدو او لاړو هغه ځای ته لاړو په کوم ځای کې چې دته د دغه کس نه د ساه اخیستلو حکم و هلته کې ځان ورسو نو چې څنګه ورسېد نو هغه کس هلته کې موجود و رسېدلی و او اسرائیل علیه السلام ته ساه واخیستو او وشو داسې چې کله اسرائیل علیه السلام د دغه ځای نه پاڅېد او روان شو نو دغه سړي د سلیمان علیه السلام نه تپوس وکړو دا ستا سره چې ناست و دا څوک و نو هغه ورته دا خو اسرائیل علیه السلام وی ښه وی او ده خو ما ته ډېر زیات کتل بار بار یې ما ته کتل نو ما ته اندازه ښه نه ښکاري ته هوا ته حکم وکړه چې ما زر تر زره خپل کور ته ورسې نو سلیمان علیه السلام هوا ته حکم وکړلو او هغه په یو ساعت کې کور ته ورسو ګویا چې دی د اسرائیل علیه السلام نه مخکې رسېدلی و او په هغه ځای کې موجود و نو دا د الله تعالی د قدرت نښې دي د چا مرګ کم ځای کې لیکلی یو سړی به په پاکستان کې پیدا شوی د هغه مرګ به په یو بل ملک کې لیکلی شي هلته کې لاړ شي هلته کې وفات شي نو هر سړی د خپل نیټې ته هم رسی او د خپل مرګ هغه ځای ته چې په کوم ځای کې د ده مرګ لیکلی شي هغې ته هم رسی او د ده د دفن کېدلو چې کوم ځای مقرر وي هغې ته هم رسیږي نو فرمایي چې ته دوی ته ووایه چې که چېرې تاسو په خپل کورونو کې ولې نه وی لیکن چې کله ستاسو لیک راغلی وي ستاسو د مرګ وخت مقرر شوی نو تاسو به د خپل ارتاویدو ځای ته خامخا ځان رسولی نو فرمایي لو کنتم کچروی تاسو فی بیوتکم په خپل کورونو کې لبرز الذین نو خامخا وتلی به هغه کسان کتب علیهم القتل چې لیک شوی د هغوی د قتل کېدلو رسېدلی به الی مضاجعهم ځای د ارتاوېدلو خپلو ته ولیبتلی الله
او د دې دپاره چې الله تعالی وازمي ما هغه څه فی صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي. د امن په حالت کې هر سړی ډیر د ایماندارۍ خبرې کوي، ډیر روغې خبرې کوي، لیکن کله چې د سختې وخت راشي نو بیا د په خوله باندې هغه خبرې راځي کم چې د زړه اصلیت او حقیقت دی. د امن په حالت کې چې دا کمی خبرې مونږ کوو دا زمونږ د زړه خبرې نه وي، دا هغه خبرې چې عام طور خلک جوړي او کوي، لیکن په وخت د سخته کې په خوله باندې هغه خبر راځي کم چې د زړه خپله هغه خبرې. نو الله تعالی فرمایل چې دا د سخت حالت ما په تاسو باندې دي د پار راوستلو چې تاسو د خپل زړه خبرې راوباسئ. دغه شانتي وشوله مؤمنانو په دغه موقع باندې هم څه غلطه خبره ونه کړله او منافقانو په دغه موقع باندې خپل اصلیت چې دی دا وښولو، خپل باطن چې دی هغه ظاهر کړلو. نو فرمایي چې د دې دپاره چې وازمي الله تعالی هغه څه چې ستاسو په سینو کې دي ولیمحص ما فی قلوبکم، او د دې دپاره چې پاک کې هغه څه چې په زړونو ستاسو کې دي. دا اول یعنی ستاسو د سینو خبرې وازمي دا د مؤمنانو منافقانو دپاره دي، او د دې لپاره چې ستاسو زړونه صفا کړي دا د مؤمنانو دپاره. والله علیم بذات الصدور، او الله تعالی عالم دی پر رازونو د سینو باندې. الله ته خو پته ده، لیکن الله تعالی دغه انسان ته ښیي چې ستا پړه کې څه پراته دي او خلکو ته یې وښیي چې دا کس ته که په قیامت کې سزا میلاویږي نو چې د چا په ذهن کې دا خیال را نشي چې بی دا خو زموږ مسلمان ورورو، دا خو زموږ سره یو ځای مونځ کوو، یو ځای زموږ سره روژې نیولې، دی څنګه جهنم ته روان دی. نو په دې موقع باندې د هغوی اصلیت ظاهر شي، نو بیا به څوک دا هغه وهم نشي کولی چې یو ظاهري طور باندې مسلمان سړی څنګه جهنم ته غورځولی کیږي. از په هغه وخت کې تسعدونه چې تاسو روان شوئ مدینې ته، چې تاسو تللی مدینې ته، ولا تلوونه او په بیرته نه کتل تاسو علی احد هیڅ یو کس ته، والرسول یدعوکم او رسول بللی تاسو فی اخراکم رستو دستاسو نه، فاصابکم نو ورسېدلو تاسو ته غمن غم بغم من لپاس د بل غم نه، لیکی لا تحزنو د دې دپاره چې تاسو نه خفه کیږئ علی ما په هغه څه پسې فاتکم چې پوت شول ستاسو نه، پاتې شول ستاسو نه، ولا ما او نه په هغه څه باندې اصابکم چې تاسو ته در ورسېدل. والله او الله تعالی چې دی خبیر خبردار دی بما پای باندې تعملون چې تاسو یې کوئ. ثم انزل نو بیا نازل کړلو علیکم پتاس باندې من بعد الغم رسته د غمنا امنتن امن نعاسن پرکاله یغشا چې پټوي طائفتن یو ډله منکم استاسنا و طائفتن او یو ډله قد یقینا اهمتهم فکرمن کړي دوی لره انفسهم ځانونو خپلو یظنون ګمان کو دوی بالله په الله باندې غیر الحق نه حق ظن الجاهلیه ګمان د جاهلیت د کفر یقولون ویدوی هل لنا آیشته زمون د پاره من الامر د اختیار نه من شیء سشی قلت ورته وایا ان الامر یقینا اختیار چې دی کله ټول لله خاص الله لره یخفون پټی دوی فی انفسهم پخپل زړونو کې ما هغه لا یبدون چې نه ښکاره کوي لکه تا ته یقولون ویدوی لو کان لنا کچروی زمون د پاره من الامر د اختیار نشیون سشه ما قتلنا نو نبی قتل شوی مونږه ها هونه دلتا
قلت ورته ووایه لو کنتم کچری وی تاسو فی بیوتکم په کورونو خپلو کې لبرز الذین نو خامخا راوتلی به هغه کسان کتب علیهم القتل چې لیک شی او په هغوی باندې د وجلو الی مزاجهم زید غورځېدلو خپلو ته وليبتلي الله د دې لپاره چې وازمي الله تعالی ما هغه صافي صدورکم چې ستاسو په سینو کې دي وليمحص او د دې لپاره چې پاک کی ما هغه صافي قلوبکم چې ستاسو په زړونو کې دي والله علیم بذات الصدور الله تعالی علیم دی پر رازونو د سینو باندې الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين پروردگار زموږ دا ناسته په خپل دربار کې قبول کړي پروردگار د قرآن پاک سمجھ بوਝ مونږ ته را نصیب کړي د مرګ نه مخکې د عمل کولو توفیق راکړي صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين